الله رب العالمین دا قوم تباہ او چې کله په عذاب راوستو د نوح علیه السلام په قوم نو خپل زوی دی او سکه زوی دی چې کوم درې زامن حام سام او یافث اخو نیکانو دا غین رستو به دنیا باندې شوی د عذاب نه بعد خو چې دا کم نافرمانو قرآن کې الله رب العالمین فرمایي आवाज ورته وکړه یا بني ارکم معنا ای بچوړي راوخیجا څومره په شفقت او یا بني پښتو کې ای بچوړیا ځکه پیغمبرانو ډیر نرم اخلاقی خسته راوخیجا دي کشته کې موسی رسول اول خلق خندا کوله وګوره په وجه زمکه کشته جوړي زمون باباګان نه منل عقلی خراب شو مازغوی کار پر خود لیونه شوی دی مونږ نه ویلې زمون باباګان ورته نقصان رسي نسین شته نه دریاب شته نه سمندر شته کشته شروع کړی دا نوح علیه السلام صبر دا زه د بل چا پاډر جوړم دا زما د خپل ځان پروګرام نه دی دا د بل چا برن آسماني پروګرام لکه صبر کوي د دې کشته کمال ورستو وګورئ اوس هم په عقل لا کار نه کوي ورستو هم سترګې کولاوي چې کله طوفان شروع شو او لاندې رزمکه رو خټ کېدل او به راويسته جوش والو بود لاندې او برنم باران نه اخل کوئی کاسی راتوي دي عذاب شروع شو او یو دم دازمکه راډه شو او دا کورونه راواخست او دا قومونه راواخست دقه وخت کې بچی आवाज کو یا بني ارکم معنا بچی راوخی جګور کافر کېګه مو زما دشمن د ځان نه ما جوړو دا توحید دعوت قبول کرا زګور اخیری چانس دی هغه دعوت قبول نک او هغه ورته وی دا سیلاب بسمره سیلابي خو به ازمکه سیلاب دی او زه به بر غر طرف ته منډه کما سآوي الى جبل يعصمني من الماء زبدي غر طرف ته پناه وسم کنه دا به دوبونه بچ کی کنه یو غار کې وقت شبه د کمر د لاندې نو بره به باران نه بچ شمو لاندې وبخراخیج نه دومره ډیر دا د عقل چې پلار پیغمبر دی او دعوت ور کوي او دې لګي خپل عقل او ځواني استعمالي تبا ځوانان دومره سرکشي چې د چا نصیحت په اثر نه کوي دې کې یو عبرت هم دې زموږ د ځوانانو لپاره په دې قصه کې چې ځوان کله چې درته عالم یا پلار یا مور یو صحیح خبره کوله یا یو بشر درته سم خبره کوي نو تکبر او مستی مکو چې زبر داو کوم داسې بخلاص شمو داو نه الله عذاب نه پناه غواړي چې چا دعوت درکو سرخ کته کوا یره دا خو زما د فائدې خبره وکړه دا سی وای په دې باندې انسان بیا الله رب العالمین بچ کړي د عذاب او چې الله مکه سرکشي دی وکړه د الله رب العالمین عذاب انسان ته متوجي کیږي والله رانی سی پلارو ته وي بچي لا عاصم اليوم من امر الله نن د الله د عذاب اډر دی ګور نن بچاو نشتا په غرمر نخلاصيږي راوخیجه درته ما اخري نصیحت درته کوم راوخیجه مینت درته کوم راوخیجه دې کې چې کوم دې د دوه خبره روانې دي فحال بينهما الموج فكان من المغرقين د پلار او د زوی دوه په مابین کې خبره روانې دي او یو چپراغه د دوه مینس کې مخامخ شو چپا او په دې کې ورلازي اور برکو داسي اوچته کو شړق لاندې راختا او تباہ برباد نوح عليه السلام ورته ګوري زوی تباہ برباد